د تاریخ د هرې جګړې عوامل چې څېړي نو ریښې به یې په دین، اقتصاد او نژاد کې وي. په افغانستان کې د دین او نژاد مسله نشته. وګورئ، د یو مامور، د یو معلم معاش په میاشت کې 9,500 تر 12,000 افغانیو ده، خو د یو وزیر، د یو وکیل، د یو چارواکي، د یو مشاور، د یو زورواکي، د یو قمندانو، د یو مشر معاش او امتیازات او دسترخوان خرچې په میاشت کې په لکاو افغانۍ دي. دا نو دا ټولنه برداشت کولی شي که زه او ته هم یو دا شی نور نشو برداشتولی، دا عقده اخلو. همدغه ده چې د بیچاره زوی، د فقیر زوی، د همدې معلم و، د همدې مامور و، د همدې بیکاره زوی او ځوان عقده اخلي، دې ته هڅېږي چې نور یو کار وکوي. همدغه ده چې سربازګیري ترې نه کېږي، مخالفینو لیکو ته ورځي، بله لار او چاره نه لري، له دې سره جګړه ګرمیږي. دا له مجبورې ورځې نه که رښتیا غني، که رښتیا امرالله، که رښتیا کوم بل چارواکی یو، بل زورواکی یو، بل واکدار د افغانستان د مسایلو حل غواړي، د افغانستان د جګړې حل غواړي، نو دغه د جګړې عواملو باندې د فکر وکوي. اوله مسله د همدغه د عدالت راونیسي، اوله مسله د همدغه د حقوقو او د امتیازاتو راونیسي. پیسې په میلیاردونو ډالره راځي، خو چاته ورسیږي؟ هماغه زورواکي ته، هماغه چارواکي ته، هماغه غله ته. په یو هفته کې ورته بنګلې جوړیږي، خو هغه بیچاره او مظلوم د خوراک ډوډۍ نه لري، کور او ژوند خو پرېږده. نو په دې سره تاسو عدالت، په دې سره تاسو ټولنې ته ثبات راولئ. دا عدالت شو، دا انصاف شو. څنګه خوشحاله یاستئ؟ څنګه مو وجدانونه دا تقاضا کوي؟ څنګه مو وجدانونه او نفسونه دا مني؟ څنګه تاسو د یو غریب او بیچاره هغه حالت ته ګورئ او بیا هم په همدغه خره باندې سوارئ او همدغه سل داستانونه مو شروع کړي، سل قصې مو را شروع کړي. ښه لاسپوڅی مو پیدا کړی چې ولا امریکا هم نه پرېږدي، ولا پاکستان هم نه پرېږدي، ولا دا مو نه پرېږدي، هغه مو نه پرېږدي. تا ته په میلیونونو ډالره پیسې درکوي، تا ته په میلیونونو ډالره کومکونه درکوي، ته څه کوې؟ تا څه وکړه؟ د وطن په کومه خیر ښېګڼې دې ولګولې؟ د دې وطن په کوم اقتصادي شریان باندې دې ولګولې؟ تا د دې مظلوم ملت لپاره څه وکړل؟ ته پوهېږې چې ټول ځوانان د څه لپاره جګړو ته ځي؟ ښه پوهېږئ. خو دلته منافقت کوي، هره ورځ همدغه وایي چې ولا داسې ده، ولا هغسې ده، ولا هغسې ده. ته خو لږ دا د کلیو بانډو د خلکو ژوندو ته وګورئ. یو جوړ څپلک یې په پښو یي چې ورته ګورې پوندې به یې شکېدلي، نیمې پښې به یې په خاورو کې وي. هغه باندې څنګه ته دا جمهوریت منې، او څنګه د دا حکومت منې، او څنګه د دا دیموکراسي منې؟ هر عاقل دا نه مني در سره. بیا راځئ لږ انصاف وکوئ، لږ عدالت وکوئ. وغني ته خو سپین ږیری اوس، ته خو د هغه عامه اصطلاح باندې د ګور په غاړه یې، دا چې څوک مري هغه بېله مسله ده. خو ته خو لږ دغو مسایلو ته پام وکړه که نه. ته څه ته نور منتظرې؟ ولې دومره ډارېږې؟ ولې دومره بې جرأته شوې ته؟ تا باندې به څه تندر و اسمان راولویږي. اوس قدرت هم لرې، اوس خو هر څه په واک په لاس کې دي. ولې ته یو اقدام نه کوې؟ کوم اقدام تا کړی ده چې هغه نه دي شوي چې خلک ووایي چې ولا ته بیچاره وې، تا ونه شوی کولی؟ د سړي زړه درد کوي.